بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ذاکر خان او تاسو ګورئ هماواز چینل. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ملک کې چې کوم حالات دي او کوم واقعیات ور روان دي، کاروبارونه بالکل ټپ دي او ټول خلک پریشانه دي او یو غم دی او سره یو ټینشن دی چې لکه دا کاروبارونه نشي بنې نو لکه زمونږ به څه صورتحال وي او مخکې به لکه څه کېږي او که دا حالات دغه شانتې مخ په وړاندې ور روانې نو لکه د دې به څه حال روځي. څه مخکې څنګه چې تاسو ته پته څه ورځې مخکې څنګه چې تاسو ته پته وزیر اعظم صاحب اعلان کړی و چې هر یو خاندان ته به 12,000 روپۍ میلاویږي، نو هر یو کس مطمئن و او په زړه کې یو امید و تمه یې وه چې خیر 12,000 روپۍ میلاو شي نو دونه چې لکه زمونږ د کمې ورځې چې مشکلاتو نو دا به پرې تېر شي، چا قرضې مرضې کړی، چا څه کړی چا څه کړی. خو پرون چې کله روپۍ شروع شو نو د هغې دا پته ولګه چې 12,000 روپۍ چې کوم دي نو دا د یو خاندان څه په 50 کسانو پسې 12,000 روپۍ دي. نو په دې باره کې زموږ سره زموږ خوږ ورور سردار خان ناست دی، دی په دې باره کې یو څو خبرې وکړي او راځئ د ده سره یو څو خبرې وکړو په دې باره کې چې دی څه ویل غواړي په دې باره کې. ښه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمند ورور زه سردار خان خبرې کوم د مینګور اسوات نه. نو اوله خبره خو دا ده چې دا مرضونه چې دي دا په دې خلکو باندې راغلي دي، دا د الله یو امتحان دی او دا خلک چې دی دو موبایلو ته کار ویلی دی، نو دا موبایل هر چا سره چې ویني جو بس په لاس کې به دغه ټچ والا موبایل او دغه ګیمونه به وي، دا فلمونه به وي، د قرآن سبق مونږ پرېښودی دی، منځونه او اودسونه مونږ پرېښودي دي، په دې طرف پسې شوي یو جو بس الله پاک راباندې قسمه قسم په مسلمان باندې امتحان دی او په کافر باندې عذاب دی. نو دا امتحانونه او دا عذابونه قسمه قسم راباندې راځي، سیلابونه راباندې راغله، زلزلې راغلې، په هره طریقه باندې دا لږ لږ عذاب راځي خو مونږ پرې نه پوهېږو. بله خبره دا ده چې الله پاک دې خیر راپېښ کړي چې اوس دا مرض الله پاک راوستی دی، دا هر څه الله پاک کوي. دو خو چې دا فلاني ځای نه راغلی، فلاني ځای نه، خو دا الله راوستی دی، دا ټول ملکونه یې به مخه کړي دي. اوس زمونږ دا خلک چې دی سوات ته دا ډېر غریبانان خلک دی، سوات د ټول پاکستان کې دا ځینې خلک ډېر غریبانان دي. نو مونږ زه دې خاص کر د عمران خان ته دا خبره کوم او مراد سعید صاحب ته کوم او زمونږ د وزیر اعلی د سوات دی، دی دې په دې خبرو معلومات وکړي چې دې خلکو ته چې د کمې د بېنظیرې دا پیسې دو وایي چې دا به د بېنظیرې یا به زمونږ د حکومت خو لکه دا پته مونږ ته نشته، خو مشهور یې په هغې باندې هغې شروع کړي. کوم غریبانان خلک چې دا پیسې هغو ته بندې کړي او وایي چې تاسو مالداره یې، نو دو دې لاول د دې انکوایري وکړي چې دا د کوم ځای نه مالداره دي. کوم چې مالداره خلک دي هغو له دا پیسې غریبانان له پکې هم ورکړی کېږي، خو مالداره خلک چې کوم پښتانه او غټ غټ خلک دي هغو د هغو ښځې دا پیسې اخلي، هغو له به بله میاشت کې 15,000 رالي، بیا وله په دې بله کې بیا 9,000 رالي، بیا وله 2,000 رالي، اوس وله 12,000 راځي. او دا کم چې غریبانان خلک دي په دې چوکونو کې ناستي، څوک سابه خلک، څوک څه کوي څه کوي، خپل غریبۍ هغه لینډ کوي، نو هغو ته وایي چې تاسو مالداره یې. دا څنګه ړنده کاته ده، دا ړوند حکومت دی. په کار دی چې د دې خلکو نه معلومات وکړي، د دوی انکوایري وکړي چې د دوی سرکاري نوکران دي، د دوی څه کاروبار کوي او په کارایي کورونو کې غریبانان ناست دی، هغو له سر اړو پیسې نه ورکوي. کوم چې هغه خلک دی بس په ړنده کاته روان دي، پیسې د هر څه چې دي. اوس دا پیسې چې کوم راغلي یو خاندان دوی دا خاندان نمبر شریک دی، نو د خاندان نمبر چې دی دا شریک دی، نو دا د یوې مور پلار به و اته زامن یا ځانه جدا یي، د هغو به ښځې واړه بچي به وي، نو هغو به صرف مور له به پیسې ورکړي، د مور به دې نور باندې تقسیموي، دا 12,000 روپۍ به دې و اتو زامنو له خودو نه ورکوي دا مور، دا به د دې مور پلار ایسوي، نو دا نور به داسې محرومه پاتې شي، د باندې ناستي او څوک چې د ګاډي والا راشي د خلکو هغه دی. خو لکه دا پیسې میسې دا شی ورته نه میلوي، غریبانان داسې ناستي. ځکه دا ځینې کسان چې دي ګاډو مزدوران دو خو مزدورکاره خلک وزه دو غریبانان به ناستي، دو له به څوک راشي راشن به ورکړي، دغه به ورکړي،
ولې دې دوکاندارانو څه ګناه کړلی ځکه چې د هغو به ښه په سپینه جامه کې به راتله او ځانه به یې دوکان کولاو کړو او د ورځې به الله پاک رزق ورکړو او بیا به ماښام به هغه به یې ویوړو او ماښام او د ورځې به یې دا وخوړو نو چې د هغو دوکانونه بند شو نو دوی به دا کرایانې د کوم ځای نه ورکوي او دوی به دا د دې دوکاندارانو د دې خرچې او د دې به څه کوي دا خو د اوسه پورې جو د هغو 12,000 روپو کې به لګه خلک څه کوي هغه په 12,000 روپۍ هغه په 50 کسانو باندې دا 12,000 روپۍ چا 50 کسان له ورکړي نو دا نورو غریبانان به څه کوي ته چې یو خاندان نمبر تاسو یو ځای کړی موږ نه دی په شناختي کارت کې ګوره د دې معلومات وکړئ که تاسو دا ښکلی مراد صحیح ده تا ته دا خبره کوو ته زمونږ د دې ځای مشر یې ته زمونږ دغه وزیر اعلی ته نه کوو خبره د مټې دی ته زمونږ د دې سوات یې ته زمونږ د دې کابل کس یې تا ته دا خبره کوو چې ته به کار وکړئ چې په دې باندې ځان خپل میټینګ وکړئ که تاسو دا شی نه شئ کولی دا پیسې نه شئ ورکولی غریبانانو ته نه شئ رسولی تاسو دغه د بېنظیرو به په کارډونو باندې پیسې لېږئ هغه مالدارې دي کار چې دي هغه والي دا ول د دې خلکو معلومات وکړئ دا خلکو له کور ته دا شی ورسوئ تاسو دا پیسې راشن ورسوئ چې کوم شی د بهر نه تاسو له راځي دا دې غریبانو ته ورسوئ په دې باندې دغه مه کوئ تاسو نه الله د دې تپوس کوي ګورئ یا پیسې نه شي ورکولی بس دا خلکو کاروبارونه دغه کې ځانه به چېرته کې دیاړي میاړي کوي او 100-200 روپۍ ورځ به ګټي هغې ته یې پرېږدئ دا قصه میسه نوره ختموئ خیال دی کاروبارونه تاسو بند کړي دي او بس دا خلک غریبانان دغه شانتې کې ناست دی اوس چاله څه بند نه ورځي چې څه وکړي او چې دوکانونه مخکې چې به دې صوبه باندې به زمونږ په دې صوبه سرحد صوبه پښتونخوا دی که سړی په دې باندې چې د حکومت کنه د عمران خان نو په هغې کې زمونږ دا نومونه لیکلی شوي وو په هغې کې مونږ ته هېڅ میلاو نه شو اوس تاسو وایي زه مراد صاحب چې مخکې ورځو کې دا خبرې کولې زه ډېر خوشحاله وم ما زه په صحیح طریقه باندې به هر سړي ته د خپل حق ورسي هغه راولګېد د بېنظیرې په کارت کې یې واچولې پیسې هغو ته یې ولېږلې او نور غریبانان دغه شان بیا داسې محرومه پرېښودو هلکه دغه پرېږده هغو اوس مخکې 9,000 واخېستې 2,000 یې واخېستې دې نورو لسه پروګرام جوړ کړه نور خلک دغه شان نسته دی کونډې دي غریبانان خلک دی او یتیمانان ماشومان بچي دي هغو دغه شانتې ناست دي هغو ته څه نه میلاوي دې نورو خلکو به مزدوري کړه نو څه نه څه پیسې به ورته میلاو شي چې د هغه کونډو او د غریبانانو له به کیم چته کې یو نوړی ډوډۍ ورکړه نو چې اوس دو نه کوي نو هغو له به څه ورکړي د دو کاروبار زمونږ پاتې شو د بیلونو خبره دا بیلونه چې دي دا د دې خلکو ته معاف کړی شي ځکه چې خلک په کور کې ناست دی او دا بیلونه دا 3 بیلونه دي د سویګیس بیل دی د بجلۍ بیل دی د اوبو بیل دی دا په موږ باندې زیات شوي دي دا بیلونه چې دي په دې باندې دې غور وکړی شي دا د دې خلکو ته معاف کړی شي او دغه خبرو چل نه راځي که څه غلطي رانه شي نو زه معافي غواړم